که بل ځل داسې یو کار وکړې بیا به ډېره سخته حسابي در سره وشي. ډاډه اوسئ تر څو چې د دې کار حسابي زه له تاسې سره ونه کړم نو په یاد ولرئ چې تاسې هیڅوک هم نشي وژلی. لږ صبر وکئ دا خو یې پایل دی د لیدو په هیله. ښه تورخانه وبښئ تاسو ته مې ستونزه جوړه کړه. مشر خبر دی؟ خبر دی موږ ته په تمه دی اندېښنه مه کوه داسې ستونزې د هر چا په سر راتلی شي. نه پوهېږم څنګه په ما پوه شول. جامې دې په موټر کې دي جامې دې بدلې کا ساعت دې غاړه دې هر څه چې لرې لرې کا کېدای شي سارونکي الی در سره نښلولي دي. دا ښاغلي څوک دی عاکفه؟ زما رئیس ښاغلی کوویلای او د شرکت همکار مې ګوکمان. کله چې دې پیښې نه خبر شول هڅه یې وکړه ما سره مرسته وکړي. عاکف زموږ د ورور په څیر دی دا مو داسې یو وخت کې یوازې نه شو پرېښودلی. ډېره مننه. شفا دې وي اغلې ملکې. مننه کوم عاکف هېڅ ستاسې په اړه راته ویلي نه وو. په هر حال وروسته به په دې اړه خبرې وکړو. ګوکمنه ته دې کار ته لاړ شه زه به عاکف سره لاړ شم کېدای شي راته اړتیا پیدا شي. بیا دې هم شفا وي. مننه. د تورخان جامې له منځه ویسئ. ډېر ښه ذوق لري والله را سره ښه ښکاري. یعنې ودې منه ته هو وایې؟ نه یو ځل به فکر وکم له لویانو سره به مشوره وکم. د واده پرېکړه ډېره مهمه ده باید بیړه ونه شي ممدوکه. وګوره رانا ما سره داسې لوبې مه کوه اوس به دې ځانه ځان لاندې وغورځوم. ته لیونی که څنګه دا ځای خو ټوله وار دی ښه نو ووایه ته له کوم ځای نه ځان غورځوې؟ سیند ته به ځان وغورځوم. هره شپه به راپسې ژاړې وای به ممدوک کبانو وخوړ. نه نو دا د لیونیانو خبرې مه کوه ومې ویل فکر به وکم نه خو مې نه دي ویلي. وګوره تر هغه چې دا ګوتمۍ په دې ګوته کې وي له میلیون نه یوه حصه یعنې یو کوچنی چانس لرې. ته یې ومنه زه به اصلي ګوتمۍ درته واخلم. څه؟ ټوکې کوم ټوکې په 100,000 لرې مې واخیسته. ډېره بده ده داسې خبرې څوک نه کوي ته نه پوهېږې ممدوکه. دا دی پیکاس کوبیلای شاهین اتنا یعنی ملکه سویلو مارس یعنی عاکف گندوزال سیوری یعنی ګوکمان پاسن. د دې ټول ټلیفوني اړیکې څارئ؟ د جیب موبایل دفتر کور او داسې نورې ټولې خبرې باید وڅارو. نجیبه د غوږ نیولو خبره لږ څه جنجالي ده. د ټلیفوني خبرې د کار سلسله برخه ده. زه ستاسې ثبوتونو ته اړتیا لرم او هغه باید ماته راوړې. شپه ورځ د همدې لپاره کار کوو څارنوال صاحب اندېښنه مه کوئ دا دولت د دې بدو خلکو شاه هېڅ کلم نه پرېږدي. مخکې له وخته سازمان کې د ویکاس مارس او اتنا د ځای او تر نن ورځې پورې د هغوی د فعالیتونو په ډاګه کولو لپاره ته 6 میاشتې وخت درکوم. بریالی کېدلی شي د خدای په توکل سره 6 میاشتې بسنه کوي څارنوال صاحب. خدای دې در سره مرسته وکړي. که پیکاسو هوښیاري نه وای کړی زموږ ټول رازونه به افشا شوي وو. پخوا موږ د اورېدو یوه ښه قرارګاه لرله وزیران او لومړي وزیران خود څه ان د مرغه خبرې مو اورېدلې بیا به پیدا کو ولې نه پیدا کوو. یوه داسې د اورېدو قرارګاه غواړم چې د انقرې د ټولو چارواکو تلیفوني او شخصي اړیکې پکې ثبت شي. دا قرارګاه به په انقره کې د ژیل جوناید او په قبرس کې د سندیکا په نوم قرارګاه نه لا لوړه او با کیفیته وي ښاغلی پیساګوره. دا چې 2011 کال کې ضعیف حکومت غواړم 2012 کال کې له ملت نه لرې لومړی وزیر غواړم 2013 کې چې په خپله خوښه درستیز غواړم دا هر څه داسې لاسته راوړی شم. اساده پیکاس سره زما اړیکه ټینګه کړه.
خیر راغلی ښاغلی ملکې. مننه کوم. په خیر راغلی ښاغلی عاکفه. مننه. دلته چې کسان ول هغوی څه شول؟ هغه کسان یې وژلي دي ملکې. کور یې ډېر ګډوډ کړی دی. دې بلانه به څه وخت وژغورل شو؟ مهرباني وکړئ ښاغلیه. هو ملکه مو واخیسته. سمه ده. له تاسې نه یوه غوښتنه لرم. باید اتنا سره یو څو شېبې پاتې شم. تاسې کولی شئ عاکف ته زنګ ووهئ. سمه ده. سمه ده. مننه کوم ښاغلیه. ډېر شکر دی. چته ښه یې؟ مشره ډېر خواشینی یم. تاسې ته مې ستونزه جوړه کړه. د جامې مو ولټولې؟ هو مشره، هر څه مو ور بدل کړل. سمه ده. راځئ دننه لاړ شئ. یعنې ته دلته پټې مار دیوانه ها؟ فاتح چیرته دی؟ هندي خور ته مې وړی. ناڅاپه کور ته دننه شول. ما هیڅ هم ونه شو کړی. زه یې وتړلم. ډېره وډاره شوم. اندېښنه مه کوه. هر څه ښه شول. نور نو دا جرأت څوک نشي کولی. د دې کار حسابي به ډېر ضرور سره وکړم. دلته به یو څو ملګري راولېږم. یو ځل د کور کنټرول کړي. کیدای شي کومه لایې پکې نصب کړي وي. بله. عاکفه سلام. زه یم پیساګور. زه بېرته راځم. مهرباني وکړئ ښاغلی تاسو ته غوږ یم. زموږ د حالت ته وګوره. ستا له امله ستونزه کې راګیر شو. ما څه کړي دي؟ کتابچه دې وانخیسته. مرتیوان دې هم پیدا نه که. سربیره پر دې بېنومه اتلانو ډلې اسیره ونیولې. ستا له امله مجبوره شو چې تورخان هغوی ته ورکړو. یعنې هغه سند ما بدل کړی و. یوازې ما په هر کار کې ملامتوئ. ما ته وګوره. اوس به دې هم دلته په سر وولم. بیا به عاکف ته څه ځواب ورکوئ ها؟ ته بریالی نه شوې خو ما مارتیوان او بېنومه اتلان پیدا کړل. یو څو ساعته وروسته به نه بېنومه اتلان پاتې شي او نه به مارتیوان. هغه خو موږ د عاکف په لاس وژه. پیساګور ولې زما خبره ونه منله؟ پیساګور له تا بیخي منصرف شوی ښکلې. غواړې څه ووایې؟ د کتابچې پیدا کولو کار او د مارتیوان پیدا کولو کار زه له تا اخلم. ان ډېر زر به دا د عاکف تنده هم درنه واخلم. دا کار نشي کولی. ته هم داسې فکر وکړه. سمه ده. سمه ده. ښه. عاکفه زه باید دفتر ته لاړ شم. سمه ده ښاغلیه. شفا دې وي اغلې ملکې. کوم خبر شته؟ ثابت تورخان یو ځای ته راوست. نور به ورسره څوک وي؟ مارت ایوان. هغوی درنه ورک نشي. زه خپل کسان راټولوم او ترسم. د هغوی کار همالته ختموم. زه مارتیوان همالته ښخوم. تا خو ډېرې خبرې کولې. ویل دې کار لرم څه وشول؟ کار ته خو دې پرې نه ښودم. په هر حال وروسته به سره وګورو. څه وخت ځواب راکوې؟ وبه ګورم نو. بیا ناڅاپه یو لوی پتنګ هوا ته پورته شو زویه. هنري خورې تا ته یو زیری لرم. راشه راشه. څنګه داسې وارخطایي خیرات دی؟ وګوره
مامدوک ماته د واده وړاندیز وکړ. ته رښتیا وایې؟ ها هروره تا څه وکړل تا خو ځان تابه کړ. الپاره ته د کورنۍ دنده خلاصه کړه. تا ومنله که څنګه؟ ولې به یې منم؟ غواړم لږ یې وځوروم. ویې ځوروه ښه یې وځوروه. سړیانو سره باید هم داسې وشي. ګوتمۍ ده هم ښکلې ده. ښه فکر وکړه بیا پرېکړه وکړه. دا کارونه ډېر مهم دي. زه هم په همدې اړه فکر کوم. له پلار نه خو مې پیسې نه اخلم. ورځپاڼه کې هم زه خپله مصرف کوم. مامدو هم ډېر لږ معاش لري. همدارنګه کور نیول. نه پوهېږم نور لګښت به څنګه شي. ته هم د څه په اړه فکر کوې؟ دا خو ډېر لوی کور دی. دسترخوان په سر به مو یو قاب زیات شي بس هم دومره رانه. داسې نه کېږي خورجانې. په تاسې به بار شو. داسې مه وایه. اوهو بده خو نه ده. ټول به یو ځای اوسو. څنګه ده ګرانې؟ آی ګرانې. مامدو هرورم راځي. زنده باد. ډېر خوشحاله شوم. الپاره. هغوی دا نه دي. ډېر ښه. عاقف ته مې رښتیا هر څه ویل خو زه یې خبرو ته پرې نه ښودم. هغه کار ماته پرېږده. زه به یې ورته ووایم. جالبه دا ده چې اوس هم فکر کوي موږ اتنا د هغه له کوره تښتولې. په شانو ثابته هغوی عاقف زموږ په ضد راپاروي. زه یم چې تښتولی یم دا پوښتنې وکړې. پخوا هم ورسره دا کار شوی و. پړی په موږ اچوي. یعنې په بېنومه اتلانو. عاقف ته هر څه ښکاره کوم. کله چې پوه شي خوږژنه یې د مخکې له وخته د زبر سازمان جاسوسه ده بیا به په رښتیا پوه شي. کیدای شي موږ سره یو ځای هم شي. د راډیو غږ لږ ټیټ که که نه. عاقفه ما ته باید ځینې خبرې واضح وکړي. هغه کس چې زه تښتولی وم هغه څنګه پېژنې؟ هغوی څوک دي؟ راځه دلته کښېنه. هله هو حق لري چې په ځینو خبرو پوه شې. تر نن ورځې پورې مې تا نه ځینې خبرې پټې کړې وې. البته ستا د ښېګڼې او د زوی د ښېګڼې لپاره مې. څه وایې عاقفه؟ باور وکړه ما ډاروي. په امنیتي شرکت کې زما کار نمایشي دی. دا ته څه وایې عاقفه؟ زه خپل هیواد ته د هیواد راتلونکي ته خدمت کوم. یوه پټه دنده ده خو تا ته یې ښکاره نشم ویلی. د اوس لپاره په همدومره پوه شه بس. دا څنګه دنده ده؟ ښه نو هغه کوبیلایم په دې دنده کې دی که نه؟ زه پوهېدم چې څه دې پټ کړي دي. پوهېدم چې ما نه دې ځینې شیان پټ کړي خو داسې اټکل مې نه و کړی. ما نه نور د دې موضوع په اړه پوښتنه مه کوه سمه ده؟ یعنې ژوند به دې تل په ګواښ کې وي همداسې ده؟ هره شېبه به ستا د مرګ د خبر اورېدو په تمه یم همداسې ده که نه؟ په خواشینۍ سره. زه اوس تا ته دا خبره کوم
ځکه چې سبا بله ورځ به واده وکړو بیا درنه پوښتنه کوم اوس چې په هر څه پوهه شوې سربیره پر دې ما سره واده کوې ملګرو د هغه مرتیوان په ګډون هیڅوک باید له دې ځای نه ژوندي ونه وځي په خبره پوه شوئ موږ خپل غچ اخلو د وینې په بدل کې وینه که موږ مړه هم شو نو مرتیوان نه پرېږدو چې ژوندی پاتې شي خواره شئ پایله چې هر څه وي زه تا او فاتح سره ډېره مینه لرم هر څه چې کوې تل به دې ملاتړ کوم یوازینۍ هیله مې دا ده چې په ما باور وکړې زه در سره ژمنه کوم چې هیڅکله غلط کار نه کوم دا ټول کارونه د خپل هیواد لپاره کوم د خلکو لپاره مې کوم هغه مونږ خپل د نکاح کار څه وخت پیلوو ډېر زر له خیره که غواړې لاړ به شو هم دا اوس به د نکاح نیټه وټاکو ګرانه دومره زر خو نه کېږي کېږي البته چې کېږي ولې به نه کېږي د چکر لپاره به بهر ته لاړ شو 2 اونۍ به تېرې کړو که څنګه په رښتیا مونږ ځو عاقفه البته چې ځو ولې به نه ځو سمه ده پوه شوم دا موبایل ولې داسې غږ کوي سمه ده تاسې یو ځل بیا هم هغه ځای ولټوئ اوس پوه شوم تورخانه ستا په لاس کې څارونکي اعلی ځای پر ځای کړي همدا اوس باید له دې ځایه لاړ شو مشره پام کوه دا واخله مشره ډېر پام کوئ مارتیوانا له دومره کلونو وروسته بیا سره مخامخ شو مارتیوان وویل خو اوس به مړ شي مارتیوانا تر څو چې له تا او پیساګور سره حساب یې ونه کړم مړ به نه شم په خبره پوه شوې پیکاسا مشره تاسې مارتیوان یې اوس د خبرو وخت نه دی سر کوي چې ووځو دا خلک ډېر تکړه دي شاته ولاړ شو د ډار وخت نه دی یا موږ مړه کېږو یا هم هغوی حالا سر کوي نو چې ووځو سر کوي مشره تاسې مهم یې لومړی تاسې له دې ځای نه ووځئ موږ دلته پاتې کېږو چې وایم هماغه کار وکړئ له دې ځایه ووځو او موټر ته پورته کېږو هله زر کوئ
د هغوی غغلی شو فکر کوم مړه شوي هالته دي دوی څنګه راووتل تورخانه پام کوه پام کوه تورخانه شاته ځو راځه پیکاسا bale ووایه پیکاسا مارتیوان موږ ونه شو وژلی کسان یې ډېر تکړه ول موږ یې په شا کړو همدا اوس دلته راشه سمه ده ښاغلیه څنګه له هغه ځایه ژوندي ووتل څنګه حرکت وکړئ ټوله ګناه زما ده داسې خبرې مه کوه تا خپله ټوله هڅه وکړه خپل هیواد ته د په رښتینې توګه خدمت وکړه یعنې مارتیوان تاسې یې ستاسې په غېږ کې مړه کېدل زما لپاره لوی ویاړ دی مارت ایوانا تورخانه زویا تورخانه پورته شه تورخانه خدای دې وبخي مشره خدای دې موږ ټولو ته د زړه صبر راکړي قسم کوم ستا غاښ له هغوی نه هرومرو اخلم ټولو نه به د یو کار حسابي واخلم دا هیواد له هغو رذیلانو نه پاکوو تا سره ژمنه کوم تورخانه ژمنه در سره کوم سمه ده امیر صاحب دې ځای نه خو دوزخ جوړ شوی د مرمیو باران شوی خو هیڅ جسد یا د وینې نښه نشته هیڅ هم نشته جالبه ده څارګر صاحب دلته راشئ یو څه درته ښایم خیرت دی حقانه یو ځل دا ځای وګورئ امر صاحب وګورئ دلته څه دي وګورئ امیر صاحب زر کوئ دا کار خلاص کړئ همداسې یوه دوسیه ثابت ما ته راکړې وه فکر کوم دا ځای به هغوی ته اړوند وي یو ځل به ترې پوښتنه وکړم مشره نجیب زنګ وهلی ځواب ورکړه ثابته سلام ښاغلی ثابته یو کانتینر ته راغلو چې د غلبیل په څېر سوری دی ته مې فکر ته راغلی ځکه مې درته زنګ ووهه څنګه دې فکر وکړه چې موږ پورې به اړوند ما فکر نه دی کړی د پلټنې ډلې یو څه پیدا کړ دلته یوه دوسیه پیدا کړه د هغې دوسیې په څېر ده چې تا ما ته راکړې وه ژوند له جالبو تصادفونو نه ډک دی بیا هم غواړم پوښتنه وکړم تاسې پورې خو به اړه نه لري پولیس خو ته یې څېړنه وکړه او پیدا یې کړه څېړنه کوم او پیدا کوم خو که ستا لکه یم لاسته راشي قفس ته دې اچوم کار جلا دی او ملګرتیا جلا ده هر څنګه چې ته غواړې د قانون پر وړاندې زموږ سر ټیټ دی اوس یې باید باندې کوم د لیدو په هیله راځه چې لاړ شو مشره اوس چیرته اوسېږي قرارګاه ته به لاړ شو زه ماڼۍ ته ځم خو عاقف هغه ماڼۍ لیدلې عاقف ستونزه نشي جوړولی هله نه وروسته به سره ګورو راځئ ملګرو چې ځو زر کوئ راځئ
غواړې څه ووایې د کتابچې پیدا کولو کار او د مارتیوان پیدا کولو کار لا تا اخله ان ډیر ضربه دا د عاقب دنده هم درنه واخله لا اتنانه په دومره اسانۍ ځان نشي خلاصولی پیکاسه که زه هغه کتابچه ستا په مخ ونه وهم ملکې ته څه کوې دا څه دي هغه سر مې لږ درد کوي عاکفه درمل دي زه فاتحه پسې ځم هغه راولم کسان ولېږه ته ولې ځې عاکفه هغه نجیب ورور دوی کره که خپل کسان ولېږم باده ده یو ساعته پورې به بیرته راشم وبه ګورم چې دا ځل چېرته ځي بس دی نور بس دی په دې ورځو کې دې ډېرې ماتې خوړلې دي پیکاسا او زما سترګو ته وګوره ما سره هر څه شته خو رحم نه لرم هیڅ پوه نه شو چې څنګه له هغه ځایه ووتل پلمانه غواړم د حل لاره راښکاره که د وروستي ځل لپاره ګواښ کوم ستا د سترګو کوتم نه ګورم دې ته نه ګورم چې د څو کلو ملګري یو پوه شوې که نه پوه شوم ښاغلیه دا نو کوم ځای دی د 1982 کال د اگست په 9 نیټې د آساو په مشرۍ یوې ترهګریزې ډلې د انقرې په هوایي ډګر د وسلوال برید پیل وکړ. هغه برید چې په اتوماتیکو وسلو او بمونو سرته ورسېده د انقرې د امنیت مرستیال ښاغلی حمدي یحیی او د هغه سره 8 نور هیوادوال مو شهیدان شول. 2 هیوادوال مو ټپیان شول. د 1983 کال د نومبر د 13 نیټې پورې مو د شهیدانو شمیر له 30 کسانو نه 195 کسانو ته ورسېده. څنګه داسې شوي بو؟ په اصل کې له کله چې ترکان انادولو سیمې ته راغلي د عثمانیانو او سلجوقیانو له وخته راهیسې ورته د ریښتینې ملت نوم ورکړی. ترکانو چې انادولو فتح کړه ارمنیان یې د هغه وخت ظالم دولت یانت بیزانس له لاسه وژغورل. ارمنیانو هم د عثمانیانو په هیڅ دوره او جګړه کې په ترکانو له شا برید نه دی کړی. په تاریخ کې یې بیلګه نشته. خو په دې وروستیو 2 پیړیو کې چې ارمنیان د طب، سوداګري او صنعت کې پرمختګ کړی، ځینې کړۍ په دې کار ناراحته شوي دي او غواړي دا پرمختګ ترې واخلي. ځکه یې د ارمنیانو په منځ کې د دښمنۍ پروپاګند پیل کړی او غواړي چې عادي ملت له دولت سره مخامخ وجنګوي. دا ډلې چې په ډیرو ځایونو کې نفوذ لري په خواشینۍ سره د ارمنیانو او د رومیانو منځ کې د دښمنۍ تخم کرلی. په عین وخت کې ارمنیان او رومیان د خپل دولت په ضد راپارولي دي. دا وروستۍ پیښه هم د همدې کرل شویو تخمونو ثمره وه. دا نو سره کوم ځای دی؟ هغه چېرته ورک شو؟ مڼې والام راغی.
دا سړی نو لکه ماشوم. دلته څه خبره ده؟ मणे वाला मणे वाला मणे वाला ته راغلی بل چاته په تمه وې وای 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 خیرت دی نن خفه ښکارې د تل په څیر نه یې. دا کارونه هم داسې دي کله انسان شاوي او کله هم ګدا وخت تل په تېرېدو کې دی. سمه ده خپله ښه پوهېږې اړ نه چې را سره خبرې وکړې دا ځل به غلی پاتې شو. ته پوهېږې په دې نړۍ کې هیڅ هم هغسې نه دي څنګه چې ښکاري. یعنې څنګه؟ زما په اړه په څه پوهېږې؟ په هیڅ هم نه. یو غریب کاغذ ټولونکی سړی خو که داسې ونه اوسم بیا مجبورېږم چې وسله را وباسم. خامنې والا اصلي خبره راته وکړه زړه کې دې څه دي؟ یوازې د ظاهر په لیدو څوک سم نشي پیژندلی. وګوره دا کائنات هم یو څه درته وایي. وایي زه د حق ذات د لاس اثر یم. څوک هغه لیدلی شي څوک یې غږ اورېدلی شي. ډېر شیان داسې نه دي کیدای شي چې ته به ما په سمه توګه نه پیژنې. کیدای شي
په دې ماڼۍ کې ناڅاپه سره مخامخ شو، هم ورته تصادف ویلی شو او هم تقدیر. کیدای شي تر اوسه مو یو بل هیڅ نه وي پیژندلی. بیا به سره وپېژنو. زه په اصل کې لکه چې دننه کوم څوک شته. هلته څوک دی؟ هلته څوک دی؟ څوک دی؟ ستا سپی دی مڼې والا. توبه خدایا، بیا چیرته ورک شوې مڼې والا؟ کتابچه یعنې ستا خبره همدا وه؟ تا غوښتل چې کتابچه واخلې؟ زه به در سره ګورم مڼې والا، زه به در سره هرومرو ګورم. تاسې کتابچه لټوله که نه؟ دا د هغه کتابچه. دا د له کوم ځایه پیدا کړه؟ عاکف مې نن وساره ستلوجا سیمه کې یوې ماڼۍ ته لاړ. الف لرونکې ماڼۍ؟ هو، هغه ماڼۍ ده چې مارتیوان پکې د خپل سازمان بنسټ ایښی و. یوازې دا هم نه، عاکف هلته یو چا سره ګوري. دا دی. دا خو مارتیوان دی. څه وخت راهیسې عاکف ته نږدې شوی، یو هم دا کار کم و. له دې ښکاري چې عاکف موږ ته دوکه راکوله. نه، عاکف دې سړي ته مڼې والا ویل. یعنې هغه خبر نه دی چې هغه سړی مارتیوان دی. ته ډاډه یې؟ له خبرو نه یې خو همداسې پوهه شوم. یعنې اوس هم چانس لرو چې د زوی په لاس یې پلار ووژنو. هیله لرم چې ستا خبره رښتیا وي. اوس به د اتنا د منصرف کېدو پرېکړې نه به یو ځل بیا فکر وکئ که نه؟ دا چې زه د څه په اړه فکر وکم ته یې راته زده کوې ها؟ په اصل کې زه خپله ډېره ښه پوهېږم چې تاسې داسې یوه پرېکړه نه کوئ، خو کېدای شي د ځینې کسانو تر اغېزې لاندې راشئ. نور نو خپل حد وپېژنه ملکې، غلې شه. حد نه مې نه تېرېږم، برعکس خپل ارزښت تاسو ته ښکاره کوم. زه د دوا لپاره خپل سرم قربانوم. بیا مې دا خبره تاسو ته ثابته کړه. دا جلۍ ډېره بې تربیه شوې. تاسې هم ولیدله چې څومره ژبه یې اوږده ده. که د عاکف لپاره مې هغې ته اړتیا نه درلودله نو زه پوهېدلم چې ورسره څه وکړم. داسې څه دي چې دې کار ته مو نه پرېږدي. غواړې څه ووایې؟ اوس چې غواړې پلار یې د عاکف په لاس ووژنو، زه وایم د دښمنۍ اور باید لا ډېر کړو. بیا د مغزو کې کوم شیطاني فکر دی پیکاسه؟ هله ووایه څنګه؟ تاریخ خو د تکرار یوه برخه ده. ډېر زر به عاکف او ملکه واده وکړي. عاکف خپله پخوانۍ میرمنه هم د نکاح په وخت کې له لاسه ورکړې وه. یعنې ولې موږ یو ځل بیا تاریخ تکرار نه کړو؟ زموږ کسان به د بینو ماتلانو په نوم برید وکړي او ملکه به ووژني. عاکف به هم مارتیوان ژوندی وسوځوي. یعنې له ما نه غواړې چې له ملکې سره خدای پاماني وکړم؟ هو خو فکر نه کوم غوښتنه مې ډېره لویه وي. څه فکر کوئ؟ اوس چې هغې ویل د دې دعوا لپاره خپل سر قربانوي، نو دا ښکلی سر دې قربان شي.
اغلی ملکه سویلو عاقب ګندوزال د خپل خاوند په توګه منې؟ هو منم یې. لکه سویلو د خپل مېرمنې په توګه منې؟ هو منم یې. مبارک دې وي خورې. قادر منو حاضرینو هیله کوم په پښتو باندې عدلیې وزارت ماته راکړه. دوی دواړه مېرمنه او خاوندانو مهرباني وکړئ نکالي. پخای کې کاغا مالکې پخای. کوئ پروت وکړ ټول پروت وکړ مالکه عاقبه پروت وکړ عاقبه ډیر شکر دی. عاقفه راځه سبا ناره چمتو دی. درځم. سهار په خیر. سهار په خیر. فاتح چیرته دی؟ ډېر ښه ویده و مې نه غوښتل چې راویښې کړم. کښېنه زه درته چای نه ته کښېنه زه یې اخلم. هی خدایه و دې لیدل څه مې وکړل. ای اوف عاقب جانه له هغه زیاده سمال راکه. ټولې جامې مې ککړې شوې. عاقفه ووایا تا ته وایم عاقفه نه اورې. ما ته یو دسمال راکه هیله کوم. ای زما دې حالت ته وګوره. بیا فکر کې ډوب یې. څه شوي؟ هیڅ. یوه موضوع ده باید درته یې ووایم هسې همدر نظم. یوازې ناوې ووله یعنې ملکه. غچ ترې اخلم داسې غچ چې خپله به مور ته حیران شي. موږ یو بل سره مینه لرو. نامینه نشئ کولی. د مارت ایوان کتابچه یادوم.